السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د اختر د لمانځه طریقه په دې ډول سره ده چې کله نیت وسو، امام تکبیر ووایه، نو اول د واري سبحانك اللهم ویل کېږي. د سبحانك اللهم څخه وروسته متصل امام 3 تکبیر پرله پسې وایي، مقتدیان به هم تکبیر سره وایي. دا تکبیرونه واجب دي، نو د هر تکبیر سره لاسونه غوږو ته پورته کول کېږي او بیرته ایله کېږي. نو کله چې دریم تکبیر وویل سو، بیا لاسونه بیرته تړل کېږي. امام قرائت وایي، یعنې سوره فاتحه او سورت وایي. د هغه څخه وروسته د عادي لمانځه په ډول باندې رکوع سجده کېږي. دوم رکعت چې کله امام راپورته سو، اول د وارې قرائت وایي، یعنې سوره فاتحه او سورت وایي. د هغه څخه وروسته بیا 3 تکبیره ویل کېږي. د هر تکبیر سره لاسونه غوږو ته پورته کېږي او ایله نیول کېږي. کله چې دریم تکبیر خلاص سو، لاسونه به ایله ونیول سي، یعنې په دغه ایله لاسو باندې به څلورم تکبیر شروع کېږي. بیا رکوع ته ځي. د رکوع څخه وروسته بیا سجده ده. د عادي لمانځه په ډول باندې داسې لمونځ پای ته رسول کېږي. نو د لمانځه څخه وروسته بیا خطبه ویل کېږي. د خطبې اورېدل چې واجب دي. السلام علیکم ورحمة الله.